سلامونه نیږي هیلې زه مختم له ګوګلستان څخه ستاسو په چوپړ کې حاضر یم دوستانو ویډیو شروع کوم نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل یې سبسکرایب کړي او پاس له هغې د ګوګل تڼۍ کښېږدئ که چیرې زموږ ویډیوګانې یا درسونه ستاسو ته په ګټور وي نو ستاسو څخه ګزارش دی چې زموږ دا ویډیو خپلو نورو ملګرو سره خویندو سره هم شریک کړي تر څو نور افغانان ترېنه استفاده وکړي نو نن زموږ موضوع دا ده چې څنګه کولی شو چې خپل د موبایل په چارج کې د هغې په وخت کې اضافه وکړو نو راځئ ویډیو شروع کړو نو اول به تاسو داسې وکړئ چې خپل د موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ او پس له هغې تاسو به بیا ډیوایس مینټنس باندې کلیک وکړئ او پس له هغې به تاسو په بیټرۍ باندې به کلیک وکړئ نو دلته موږ ته ښکاري چې ستاسو د بیټرۍ وخت چې دی 3 ساعته دی نو ځکه دلته تاسو دوه اپشن نورې دي یو د ایم آی ډي په نامه د بل د میکس په نامه یعنی زه په دې مټ باندې زه کلیک وکړم نو دلته ماته ښکوي چې دا ستا د بیټرۍ وخت به شي 4 ساعته که دې منځ زه اپلای کړم دوستانو دلته ماته ښکاري وګورئ مخکې 3 اوس 4 ساعته شو دلته خواته یو بل د میکس په نامه باندې میکسیمم په نامه باندې که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم نو دلته ماته ښکاره کوي چې ستا د بیټرۍ وخت به ډېر شي تر 14 ساعته پورې نو سوال پیدا کېږي چې دا څنګه 14 ساعته پورې به دا زموږ وخت اضافه شي نو دوستانو یوه خبره تاسو یاد وساتئ چې دا اوس هر څه موږ ته رنګین ښکاري دغه نو دا هر څه به بلیک اینډ وایټ شي ټول به د بلیک ته کنورټ شي او څومره چې اپلیکیشن یې ده لاندې تاسو ته ښکاري دا ټولې په ډیسیبل شي اتومات ډول فقط یو څو اپلیکیشن چې ستاسو ضرورت وي فقط هغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ چې هغه اپلیکیشن وګورئ او نورې اپلیکیشن څخه تاسو استفاده نشو کولی نو همداسې کله چې تاسو دغه میکس پرې آن کوئ نو دوستانو اول کوم چې تاسو پاسورډ لګولی دي او یا فنګر پرنټ آن کړی دی دغسې چې پیټرن پې آن کړی دی نو دوستانو اول به هغه ډیسیبل کوئ یعنې هغه به بند کړئ که چیرې تاسو دا کار ونه کوئ ولې مخکې مې چې تاسو ته یادونه وکړه چې ډېر زیات کارونه اپلیکیشن سیسټمونه د دې ټول اتومات په ډول ډیسیبل کېږي بندېږي همدغې په خاطر باندې د دې دا وخت زیاتېږي نو دوستانو کله چې تاسو دغه میکس پاور آن کوئ نو اول خپل پاسورډ یا فنګر پرنټ چې کوم تاسو لګولی دغسې پیټرن دغه ټول ډیسیبل کړئ او پس له هغې دا میکس تاسو آن کړئ نو دا میکس فقط د هغو خلکو لپاره دی کوم چې اوږد سفر باندې ځي او یا کوم یو ځای کې د چارج مشکل وي نو تاسو کولی شئ چې دې څخه استفاده وکړئ نو دوستانو زه هیله کوم چې دا یو معلوماتي ویډیو ده بس تاسو خوښه شوي که چیرې دا ویډیو خوښه شوي نو پلیز لایک کړئ او نور سره هم شریک کړئ